ولادو کارام که مسلمان تکونه ننیسی ارسو کلوی ډیرې وي خو تالان تکونه ننیسی او داسې خو پردي خلک هم راته کې ملګري وي خپل وروڼه به څه کوي چې تاوان تکونه ننیسي او دا خو ښاپېرک دی چې سر کته او کونه پورته کي بله مرغۍ مړکه خو اسمان تکونه ننیسي ورو که سړی دی چې کنټرول یې برابر نه وي دکی که خمبی وی خو دکان تکونه ننیسی او دیب دستتاره و سنی اشنا بیزه ساتل روکای کمړه چې باران تکونه عبدالستار وای پروا نشته که غنم وربشي ګران شي لاس اوچت کوي چې د خپلو نرخ ارزان شي د سپارس مننه کوم ډېر ښکلی زلمی دی او ډېر ښه پروګرام تېر امبار کې ورڅخه مونږ کړی و او ذوالفقار کیف صاحب چې لږ ګیلهمن دی چې وایي پکار و چې زه چې راغلی وی نن زموږ پروګرام ته دواب استاد ډېره مننه کوم استادي زموږ د پروګرامونو ته په فیسبوک هم کتلي دي او شاعرانو ادیبانو سره په مشاعرو کې په داسې محفلونو کې اکثر تاسو وینم دل دې په لکه خامخا یی زمونږ دې پروګرام ته په کوم نظر ګوري دا وخت ټوله دنیا ته ګوري ته څه وایي دا موږ څه کوو نو د دې یو پنځه دېرش جمعې شو چې موږ هره جمعه ناست یو دې کې موږ جمعه ده رامیست کړې څه وایي نو زه خو دې دا وایم که حاجي ستاسو پروګرام هغه خدمت خو دی حاجي خو لکه زه دا وایم چې د دې پروګرام خوند دوره دی که نه ذوالفقار باندې اکثر ګیله کوي حاجي چې ته پروګرامونو در نه راځې که نه په تاسو وګورئ دا سویمه جمعه ده ځان را رسوم بلکل دې پروګرام مزه راکړه نو ځکه ځان نه رسوم که نه او بلکل تو ډېرې کې موږ سره راغلي وایي بلکل او دا سویم پروګرام دی د سیند بغاړه چې کوم پروګرام شو زه راغلی وم هغې ته حاجي نو چې خبرېږم نو راځم که نه حاجي موږ یو ځای یو سکول کې او جي دا پروګرام ډېر مزېدار پروګرام دی بل دا تاسو پکې د پښتو په ادب باندې او هغه ژبه چې اوس موږ ورته په کلاسیک ووایو که چې ختمه شوه که نه صحیح خبره ده لکه ښکلې ژبه وه مزېداره خو زمونږ د نوي دور سره او د دې تعلیم کال کالېږي والا مدا سپارس دی السلام علیکم وعلیکم السلام سپارس په خیر علي روغ جوړې پروګرام ګوري ای پروګرام نه کتو ذوالفقار صاحب ګیله وکړه هغې کې دلته بخښنه وغواړم ما زه د تلل مې غوښتل خو بس دلته ته یا پرې وجې پاتې شوې نو بس دغه رالې په ټلیفون رالې یو خبره ده خبره وکړه ډېر خلک دې غږ اوري او مننه کوم موږ خو ستا خبره وکړه بس ما وایي چې ویډیو کوم تاسو ته تاسو ډېر ښکلی پروګرام مې کتو ها بس ټولو مینهوالو ته دغه دی چې څوک ناست وي مارکۍ کلیوالو ته ټولو ته سلام کوم وعلیکم السلام مننه او ستاسو اجازت یو وړوکی همسې غزل به ووایم ووایه که نه ووایه چې واده وکړي په واده نه راځي ها چې واده وکړي په واده نه راځي نو زما خولې له به خیره نه راځي واه 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 زه چې ازاد دا ستا د خیاله شمه زم چې مې یو داسې لمحه نه راځي واه 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 او مه کوه نه څکمه شراب ساکي ها مه کوه نه څکمه شراب ساکي او راله به خوب کې بیا هغه نه راځي واه 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 ها ډېره معنا وي ساري د کور خلک چې پوهه شو پرې ها ساري د کور خلک چې پوهه شو پرې او موده یې وشوه دې کوڅه نه راځي ها او اخري شعر دی وایي چې لیونی به جړېدو درپسې ها اوس په پارس هغه غوټه نه کړي ډېر ښه دا د کوڅې دا شعر پکې وشوه موده په دې کوڅه نه راځي چې داسې شي نو بار به برابر شي او چپه پکې زیاته به بخښنه غواړم وشوه موده په دې کوڅه نه راځي او نور ښه ژوند دې ښه دی خوشحاله پروګرام ګوره او شعر که چې ستا ملګري وګوري مننه کوم خوشحاله اوسې السلام علیکم امبار کې ډېره ښه شاعري کېږي جاوید شاه درمان به ډېر ښه غزل لیکه او سپارس هم ورپسې ډېر ښکلې لیکي